خوست کې د انټرکلب یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ په چوکاټ کې د ځانګړو مراسم په ترڅ کې پیل شوې. د مسولینو په خبره د یادو لوبو اساسي موخه د رسمي لوبو او پړاوونو ته د غوره لوبغاړو ګمارنه ده. د دې لوبو نه هدف راتلونکو رسمي د افغانستان کرکټ بورډ رسمي ایونټو لپاره لاره موندل دي چې د دې لوبې غوره پرفارمنس یا کارکردګي چې څوک ښه پرفارمنس وکړي هغه به د خوست دویمه درجه ولایتي سیالیو ته انتخابیږي. په لوبو کې د یادو ولایت مرکز او ولسوالیو څخه 55 لوبډلو برخه اخیستي ده. لوبغاړي وایي دا ډول سیالۍ به د دوی وړتیاو په غوړېدا کې مهم رول ولوبوي. لوبې په دې مهمې دي چې زموږ کرکټ سټار له دې ځایه کېږي د ځل موږ پرفارمنس کې داخلي کرکټ ته ګریډ 2 ته بسي هغه نه بیا پرفارمنس کې ګریډ 1 ته دغسې مسلسل تر ډېر فرست کلاس پورې بسي امید لپاره به دا مهمې دي چې موږ کرونا کرکټ له دې ځایه پیلېږي. او دغه لوبې ډېرې ګټورې دي ځکه چې د کرکټ پایله هم دې ځای نه کېږي او دغه د ځوان استعدادونه به له دې ځایه پیدا کېږي او له کرکټ بورډ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیالۍ لا دوام ومومي او په راتلونکي کې دا رقم نور ټورنمنټونه هم برابر کړي چې لا ښه لوبغاړي د افغانستان لپاره پیدا شي. د مسولینو په وینا د انټرکلب یادې لوبې به شاوخوا 3 میاشتې دوام وکړي چې غوره لوبغاړي به راتلونکو رسمي پړاوونو ته لار ومومي.